سلامونه، نیکې هیلې او احترامات په خیر راغلی یو ځل بیا د انګلیسي پروګرام په دې نوي او مهمه ویډیو کې تاسو ته هرکلی وایم. امید لرم چې روغ جوړ به وئ او زموږ درسونه به مو تعقیب کړي وي او ګټور او مفید به درته تمام شوي وي. د انګلیسي زده کړې پروګرام په دې ویډیو کې مې ستاسو لپاره یو څه مهم او ضروري لغتونه راوړي دي. دا ویډیو هم د لغتونو په اړه ده، نو تاسو هم د ویډیو تر پایه سره پاتې شئ تر څو لغتونه زده کړئ او ګټه ورڅخه واخلئ. لومړی مهم او ضروري لغت allow. allow معنا اجازه ورکول. allow اجازه ورکول. partner شریک. scale مهارت. یا کمال. man اصلي. او خوږو ملګرو، ستاسو دې خبرې ته فکر وي دا هغه من نه دی کوم معنا چې سړی دی، هغه بیا MAN لیکل کیږي man، او دا MAIN دی man. neatly په پاک ډول، په صفا ډول. neatly په پاک ډول یا په صفا ډول. neatly. requirement ضرورت، اړتیا. requirement and requirement. unlock خلاصول. خوږو ملګرو، دغه و د انګلیسي زده کړې یو څه مهم او ضروري لغتونه چې په دې ویډیو کې مې در وړاندې کړل. امید لرم چې تاسو به زده کړي وي او په ورباندې پوه شوي به وئ او په راتلونکي کې به درته مفید او ګټور تمام شي. نو ستاسو څخه دا هیله کوم که چېرته مو ویډیو خوښه شوې نو ویډیو سره لایک او همدې نورو سره شیر کړئ، او همدا ډول که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ د نورو ښایسته او مهمو ضروري ویډیوګانو لپاره. نو ماته په دې ویډیو کې په همدغه ځای باندې اجازه راکړئ، بیا چې ستاسو حضور ته حاضرېږم تر هغې مو په پاک الله سپارم.